ګرانو کتونکو او اوریدونکو، زه یم د بله ډیوه میزبان ډاکټر عربستان مومند د کیمرامین اسدالله هجران سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. دلته خیرالدین کنډو ته راغلي یو او اسماعیل شیدا سره پروګرام وکړو، اثر یې وکړو. هغه اثر لږ ډېر په موږ باندې هم وشو. جنید فرمایش کوي ډېر ښه او زیات، ځکه چې موږ خو په خپله شاعرۍ پسې راوتي، اوس بل پسې ګرځو، نو خپله رانه پاتې ده. نو جنید وایي اشاره تاسو هم پکې څه ووایي. نو زموږ سره هم یو پاڼه را سره کوشش کوو چې تاسو خوښوئ نه خوښوئ. نو یو دوه کلامه دې فقط دومره ټیم به تاسو له انشاءالله زه نه خرابوم. اسماعیل شاه دا پروګرام چې برابر شي د هغې نه پس به بیا دا پروګرام موږ تیار کړو او بیا به ستاسو په خدمت کې وړاندې کړو. یو کلام درته پیش کومه: تا ته مې کتل هم زړګی نه غواړي، تا ته مې کتل هم زړګی نه غواړي، تا نه صبرېدل هم زړګی نه غواړي. لوبېږي چې د هر چا په لاسونو کې، لوبېږي چې د هر چا په لاسونو کې، دغه شانته ګل هم زړګی نه غواړي. او د ژمي اوږدې شپې ټولې شوګیرې وي، د ژمي اوږدې شپې ټولې شوګیرې وي، او بې وسله شپه ویستل هم زړګی نه غواړي. ډېر زبردست. د ژمي اوږدې شپې ټولې شوګیرې وي، بې وسله شپه ویستل هم زړګی نه غواړي. چې ډکه د فریب او د دوکو نه وي، هجران صاحب، چې ډکه د فریب او د دوکو نه وي، دغسې خندل هم زړګی نه غواړي. زبردست. ژوند د صداقت یا د مړانې دی، ژوند د صداقت یا د مړانې دی، او بس ژوند تېرول هم زړګی نه غواړي. او راځه عربستانه یاري نه کوي، راځه عربستانه یاري نه کوي، هسې یې چړل هم زړګی نه غواړي. دا دویم کلام دی جنید خان ته ډالۍ، او مسافر دی بې نه خفه کېږي، موږ له دې ډاډ راکړي. څه وایي چا ویل چې په منډه ده دا دنیا په ټنډه ده، چا ویل چې په منډه ده دا دنیا په ټنډه ده، غم د آخرت وکړئ او دا زندګي لنډه ده. زبردست زبردست. ځان مې ستړی کړی دی ډېر مې کړولی دی، ځان مې ستړی کړی دی ډېر مې کړولی دی، فکر د حیا وکړئ دا دنیا بربنډه ده. او څه قصور مې کړی دی په څه رانه خفه شوله، څه قصور مې کړی دی په څه رانه خفه شوله، روان په یوه لاره یو خو دا رانه په څنډه ده. زبردست. دا شعر یو ځل بیا ووایه. څه قصور مې کړی دی په څه رانه خفه شوله، روان په یوه لاره یو دا رانه په څنډه ده، او سمه جادوګره ده ډېره ستمګره ده، سمه جادوګره ده ډېره ستمګره ده، سترګې یې لالونه دي زنه یې غونډه منډه. ډېر زبردست. او شپه خو د وصال وه په ګلو باندې مو تېره شوه، شپه خو د وصال وه په ګلو باندې مو تېره شوه، د عشق په قانون کې مې د مینې برخه شنډه ده. شپه خو د وصال وه په ګلو باندې مو تېره کړه، د عشق په قانون کې مې د مینې برخه شنډه ده. او چا عربستان مومند د یار در کې لیدلی دی، چا عربستان مومند د یار در کې لیدلی دی، دا د رقیبانو هسې ما پورې ملنډه ده. نو دا دوه کلامونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کړل، امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. نو اجازت غواړو د کیمرامین اسدالله هجران سره، زه یم د بله ډیوه میزبان ډاکټر عربستان مومند، د الله په امان. زبردست.